الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. امام ترمذی نے مولا و بیہقی ابن ماجہ دا روایت نقل کړی دی. بہرحال دا بہترین ورځ دی په دې کې د الله رب العزت عبادت کول پکار دی. عبادت څه ته ویل کېږي؟ عبادت ځان لمونځ ته نه ویل کېږي بس صرف مونږ او نوافل نه، عبادت لکه څنګه چې مونږ ته ویل کېږي دارنګه عبادت دی ذکر او اذکار ته ویل کېږي. سبحان الله والحمدلله الله اکبر ولا اله الا الله دا الفاظ او دا تکبیرات ویل د دې وجنه په دې ورځ کې مسنون دادي د سلفونو دار نقل دي د صحابه کرامو نه نقل دي د جمهور علماء مسلک هم دار چې تکبیرات اصل کې د دې ورځو نه شروع کی. دا بیګا چې کوم د جمعرات په شپه دا کوم نور چې ډوب شو د دین وروسته تکبیرات هغه شروع کی او دا تکبیرات دا د 14 ورځې د ذوالحجې د نور د پریوتو پورې دا شروع وي. او دا قرآن نے موئی معلومہ دا اللہ رب العزت قرآن کی دا فرمائی دی وَيَذْكُرَ اسم اللہ فی ایام معلومات. دا مومنان مسلمانان پدی ورځ کی دا اللہ رب العزت چکمی معلومی ورځ دی دا ورځ د ذوالحجې پدی کی بد اللہ رب العزت نوم یاد یعنی تکبیرات په پاغی کوي. دا عبداللہ ابن عمر نے دا نقل لی دارنګ دا ابو هريره رضی اللہ عنہما دا غین را نقل لی چې هغه په دې ورځ کې کانا یخرجان الى السوق دا غواړو بازار ته وتل فیکبران تکبیرات دی ور الله اکبر او دارنګ دا غي د تکبیرات د وجنا ويكبر الناس بتکبیرهما دیو چې په تکبیرات ویل نو خلق هم دا تکبیرات ویل دا تکبیرات اوازونه به دومره ډیر چې ټول بازار کې به تکبیرات आवाज او یو چې به تکبیرات هغه شروع وي. دا وجه په دې ورځ کې د الله دغه عبادت خصوصا دا تکبیرات ویل په کوم ټیمونو کې زمونږ د عام مسلمانانو عادت دار صرف د فرضي منځونو نه پسې وای او بعض خلک ویل دې ورځ کې د سر نه وای نه کله چې هغه یو لسمه دولسمه دی الله سم شروع هغه ورځ نه به تکبیرات شروع کړي. او سیداره چې تکبیرات د دې ورځ نه ویل پکار دي او دا د جمهور علماو مسلک دی د عبد الله ابن عمر او دارنګ د ابو هريره رضی الله عنه دغه روایت موږ پکې هغه پیش دغه تکبیرات لکه څنګه چې د منځونو وروسته ویل پکار دي نو دارنګ دا په کور کې ویل پکار دي په بازار کې ویل پکار دي په جمعات کې ویل پکار دي په هر ځای کې دا تکبیرات وایي. دا څه پابندي پدې کې نشي. دغه تکبیرات لکه څنګه چې نارینه وي نو زنانه ولم ویل پکار دي. علما فرمایي چې صرف زنانه ول داري چې هغه په مزه आवाज باندې وي په سلو आवाज باندې به وي په خپل کور کې عام اوقات او سړي چې کوم دی هغه له مستحب دار خطر قدر چې په تیزه وایي. په دې کې پیدا حکمت دا دی چې